یو د مینې او وفا پکې کمی دی، نور جانان مې ښایسته لکه غمی دی. قرباني غواړي د یار مینه رقیبه، د جانان په نوم مات کړی مو تندی دی. او اویزان دی د ژوند د بلا خوله کې، ستا حساسه میر کړیږي لا ژوندی دی. سلامونه خوږو ستړي مشي، راغلي یو متنو ته، او په متنو کې را سره ریاض مومند صاحب ناست دی. ډېر ښه شاعر دی، زمونږ سینیر ملګری دی، د ډېر وخت نه تعلق و، ګپ شپ مو ملاقات هم کېدی. خو داسې چېرته ناستې هم نو کړی، نو بس راغلي یو د ریاض مومند صاحب خواله. غوښتل مې چې ستاسو دپاره د شعرونه ریکارډ کړم، نو مزې ترې واخلئ او را سره اوسئ. مومند صاحب په خیرونه درته وایم، او دغه ملګري الله دې ژوندی لره خوشحاله سي. یو غزل نه مخکې یو دوه درې شعر دي. ارشاد. په وینو باندې سرې شولې کوڅې کلي کې مشره، چا ونه کړو تپوس چانه په دې کلي کې مشره. او د یو سړي په سر کې که دا دوه وروڼه مې مړه کي، خو دوه خویندې به ور نه کړم سواري کلي کې مشره. او مونږ هغسې تیارو کې تندکونه خورو غورځېږو، مونږ هغسې تیارو کې تندکونه خورو غورځېږو، چا بلې د رڼا نه کړي ډیوې کلي کې مشره. بېکره صاحب غزل نه ارشاد. تور شوي په غمونو اندېښنو کې داسې نه وو، تور شوي په غمونو اندېښنو کې داسې نه وو، مونږ وکتل مخونه آینو کې داسې نه وو. او دا کوم ټکي چې تا مونږ ته ښودلي وو استاده، دا ټکي خو په 13 سپارو کې داسې نه وو. دا کوم ټکي چې تا مونږ ته ښودلي وو استاده، دا ټکي خو په 13 سپارو کې داسې نه وو. او مونږ ولیدو مونږ چاڼ کړو دا بعضې خلک چې کوم خویونه مونږ کې وو هغو کې داسې نه وو. او پخوا خو به ټوپکې تماچې چا سره نه وي، پخوا خو به دا خلک په مورچو کې داسې نه وو. او پوښتنې به مونږ ځای په ځای د هر چا نه کولي، پوښتنې به مونږ ځای په ځای د هر چا نه کولي. ریاضه چې بلد په ښاریو کې داسې نه وو. ماتېږي مینه پې د دنګې ځوانۍ، ځکه خو خوا کې د چینار ولاړ یم، او د دې قبلې مخ ته د غره په څوکه د یو سړي په انتظار ولاړ یم. او ذهن مې کار نه کوي، نه پوهېږم چې زه په ګل او که په خار ولاړ یم. دا ورته په خپلې عقیدې کلک په باور باندې ولاړو، په خپلې عقیدې کلک په باور باندې ولاړو، د مینې د ښایست د ښکلا غر باندې ولاړو. او نن خپلې صفایۍ له یو سړی سپینو جامو کې، نن خپلې صفایۍ له یو سړی سپینو جامو کې، د کلي په جومات کې په منبر باندې ولاړو. او مجنون په انتظار خپلې نشه نشه لیلا ته، مجنون په انتظار خپلې نشه نشه لیلا ته، په ټکنه غرمه کې به پنور باندې ولاړو. او پیری او کسو چې دا قاتل د ژوندانه مې، پیری او کسو چې دا قاتل د ژوندانه مې، چې نه ښکارېدو ما ته په نظر باندې ولاړ و. او دا څوک چې د مخ نه تربوزه کې وتاو کړې، دا څوک چې د مخ نه تربوزه کې وتاو کړې، دا څوک چې مې زړه او په ځیګر باندې ولاړ و. او ریاضه ما ترې غږ د یارې نه شولو کولی، یو داسې څوکیدار راته په سر باندې ولاړ و. ډېر ښه دی ریاض صاحب، ډېر ښه. محکم په خپلې ژبې پښتنې را سره نه وي، محکم په خپلې ژبې پښتنې را سره نه وي، ولاړ په کلک اقرار او په وعدې را سره نه وي. او د خپلې پښتونخوا د خوند کیسې به مې کولې، د دې نه علاوه نورې کیسې را سره نه وي. او هر څه ته به مو زړه کېدو صاحبه په دې ښار کې، افسوس به مو کولو چې پیسې را سره نه وي. هر څه ته به مو زړه کېدو صاحبه په دې ښار کې، افسوس به مو کولو چې پیسې را سره نه وي. او مونږ نشول رانیولې د پاړو غوندې ماران، مونږ نشول رانیولې د پاړو غوندې ماران، او منتر را سره نه وي، اجازې را سره نه وي. او څه په داسې مال داسې دولت او په جایداد، ژوندون چې پکې خوار و صدقې را سره نه وي. او هغوی به کړې خبرې مونږ سرونه خوځول به، ریاضه ته به ویې لکه چې خولې را سره نه وي. توبه 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 په دې توبه استغفار چې ما به وي، په دې به مې ګناه راټولېده. او دې کلي کې مې لوی کور ځکه جوړ کړو چې ریاضه د ښار ورکوټي کور کې به مې ساه راټولېده. غزل نه خیر مه غواړه، خیر مه غواړه کچکول کې دی خیرمارو نه ملنګه، شړي خلک دا خلک د دې لارو نه ملنګه. او دوی خپل ټول قرضداري دي، پورداري دي پخوانه، لاسمنې څه سوال مکړه دې قرضدارو ته ملنګه.
او دا څه چې در سره دا به هم له تا نه واخلي خبر نه یې د ښار د دې شکمارو نه ملنګه او پوښتنه که چا وکړه نو داسې ورته وایه پوښتنه که چا وکړله نو داسې ورته وایه چې هر کله یې دی ډک د بېروزګارو نه ملنګه او د خیر ښېګړې تمه به ریاست یې څنګه وکړي د سلو جرندو وتو ټیکهدارو نه ملنګه